اختر له چا چا جامې اخیستې؟ دې خو راشه چې تاسو نه اخیستې. راشه. ولې تاسو کله اخلئ؟ زما مور وویل چې هلک راله سرسایه راکړي بیا مې درله والم. خالص السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله تعالی د وکړي چې ټول روغ جوړ وي او ژوند ته ښه تضا وایي. ملګرو د ویډیو مو وکتله چې په یوه کلاس کې استاد دا پوښتنه وکړي چې اختر ته چا چې جوړې خوستې دي د یوه ماشوم لوست نه کړي. چې استاد یې نه پوښتنه وکړي چې تو ویل در جوړچا که تو ویل نه دي خوستې تو ویل نه دي خوستې آیتې چې مو ته مې مور یې چې څوک خلک سرسیا روړي به ورته خلو. نو اوس زه سبي مې پوسټ وکتلو خبر شولو چې ضمیر خان ضمیر دې ماشومې ته او دې ماشومې چې کوم نور کور کې څوک وو که وړي کې ستر نر ښځې نر چې کوم دي هغو د پوره یې اختر ټول بندوبست یې وکړل. نو ویډیو مې دې پوره وکړله چې یو خو ضمیر خان الله د یې سره دا نه سره زیاتې کړي، الله دې دا نه مخ ته ووله کړي، الله د نور داسې خلک پیدا کړي موږ ته داسې واس روکړي چې داسې خلکو سره مدد وکړو کمزورو سره. نو په کور د چې چا میلاد کې او کلی کې کمزوره خلک دا چې چا واس راسي نو که ټول کور ته نه شئ کوه چې زه پکې یوه کور کې یوه کاس ته وکړو بل ته پکې بل ته وکړي بل پکې بل ته وکړي نو یو چار پکې وشي. چې چا میلاد کې او ټول نه حق پیله د خپل میلاد ته چې څوک سره نږدې وي ګاونډي وي سره نو هغو خیال وساتئ اختر کې. نو ضمیر خان زمې ته د الله ډېره زندګي ورکړي چې د ویډیو به یې کتلې وي پوسټ به یې کتلی وي هغه نه بعد بې راغله د کور کې چې کوم څوک یې وو هغو دپاره اختر بندوبست کړی ده. نو زه به ډېر خوشحال شوم. نو دا ویډیو مې دې دپاره وکړله چې چا چې واس راسي چې کوم کمزوره خلک ده هغو سره مدد خامخا وکړئ اختر دپاره. السلام علیکم ورحمت الله